آفرین طالبانو کې غیرت پیدا شو. جو بایډن ته څه خطرناکې خبرې کړې دي. څنګه له دې وروسته له امریکا نه ډارېږي. دا هر څه په همدې ویډیو کې وګورئ او سوله افغان یوټیوب چینل د راتلونکو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. په کابل کې د طالبانو حکومت د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایډن هغه څرګندونو ته غبرګون ښودلی دی چې ویلي وو افغانستان د امپراتوریو هدیره ده، خو افغانان د یووالي وړتیا نه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د جمعې ورځې د جنوري په 21 د ښاغلي بایډن څرګندونو ته پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایډن هغه څرګندونې په کلکه ردوي چې ګواکې افغانستان د یووالي وړتیا نه لري. د اشغال له پای وروسته موږ وینو چې اسلامي امارت په څومره لږو سرچینو او کم وخت سرتاسري امنیت ټینګ کړی، واحد مرکزی نظام او احیا او ولس متحد کړی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن د تیرې چهارشنبې په ورځ د جنوري په 19 د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ ایستلو په اړه د خپل تصمیم نه دفاع وکړه او ویل چې یو حکومت نشي کولی دا هیواد اداره کړي. ښاغلي بایډن د خپلې واکمنۍ د لومړي کال د کلیزې په درشل کې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته په خطاب کې وویل چې که فکر کوي چې څوک کولی شي افغانستان د یو حکومت لاندې متحد کړي، خپل لاسونه پورته کړئ. دا هیواد په یو ټینګ دلیل سره د امپراتوریو هدیره ده. دا هیواد د وحدت وړتیا نه لري. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي چې د ښاغلي بایډن دا خبرې چې افغانستان د امپراتوریو هدیره ده په خپله د افغانانو پر اتحاد اعتراف دی او په وینا یې یوازې متحد ملتونه کولی شي سترو یرغلګرو ته ماته ورکړي. ښاغلي بایډن په دې خبري کنفرانس کې یو ځل بیا د افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د بشپړو وتلو دفاع وکړه او ویل چې امریکا په افغانستان کې په یوه اونۍ کې $1 میلیارډ لګښت درلود او دغه لګښت د 20 کالو راهیسې دوام درلود. د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره تر اوږده مذاکراتو وروسته د دوحې د توافق تر لاسلیک وروسته د 2021 کال د اګست پر 10 له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وایستل. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو تر وتلو یوازې 15 ورځې مخکې د اګست پر 15 طالبانو پر کابل حاکمیت ټینګ کړ. د طالبانو تر حاکمیت وروسته د پخواني حکومت د چارواکو په ګډون ګڼ شمېر کسان د طالبانو له ویرې له افغانستان څخه ووتل. خو طالبان وایي چې د دوی مشر عمومي عفوه اعلان کړې ده او باید هیڅوک هیواد پرې نه کړي. ښاغلي بایډن د افغانستان اوسني وضعیت ته په اشارې وویل آیا هغه څه چې د طالبانو د بې کفایتۍ له وجې پیښیږي بد حس لرم؟ هو لرم یې، خو په عین وخت کې وویل چې هغه د مختلفو پراخو پیښو په اړه چې په نړۍ کې پیښیږي هم بد حس لري او ټینګار یې وکړ چې موږ نشو کولی چې ټولې ستونزې حل کړو. له ملتیا مو ډېره زیاته مننه. تاسو د جو بایډن دغه خبرو په اړه او د طالبانو د غبرګون په اړه خپل وینا، نظر، انتقاد او پیشنهاد په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان. خبر